ودلته د یو فایده یې د ساتئ چې کله خوراک ګران شي او یو شی دومره ګران شي چې انسان یې اخیستی نه شي او طاقت نه خبره وځي صحیح ده چې هر څه د الله د طرف نه وي دا هر څه د الله د طرف نه وي ټول هر څه الله په تقدیر کې لیکلي او الله مسعر دی او ما تاسو ته چې د هغې اسباب وي نو یو دا خبره چې د دې نه ډېر خلک غافله دي موږ صرف دې ته ګورو چې دا شی ولې ګران شو ولې ارزان شو خو یو اهم سبب نه غافله شو موږ خپل ځان ته نه ګورو چې زموږ څه کردار دی زموږ څه حالات دي موږ ډایرکټ لعن طعن شروع کوو په مشرانو باندې صحیح ده چې مشران د دې خبرې په باره کې ذمہوار دي د هغوی نه به تپوس کېږي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم په دنیا کې هم دوی جوابدeh دي جواب به ورکوي او په آخرت کې به د الله په مخ کې جواب ورکوي دا خو واضحه خبره خو کله زموږ د ګناهونو اثرات ومي که نه نو موږ خپلو ګناهونو ته نه ګورو خپل ځان ته نه ګورو خپلو حالاتو ته نه ګورو زموږ د الله سره څنګه رابطه ده موږ د دین سره څنګه یو لکه اوس الله سبحانه وتعالی سورة الاعراف کې دې خبرې ته اشاره کړې ده ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا که چېرته دې کلي والو الله باندې صحیح ایمان راوړی وی او د الله نه یېرېدې لفتحنا عليهم برکات من السماء الله وی ما به د اسمان نه برکتونه راورولی وی او د ځمکې نه به مولم برکتونه راویستی وي او که چېرته دوی صحیح د الله په لار روان وي نو دا برکت ختمېده زموږ د دې خوراکونو نه او زموږ د دې مالونو نه او د هر څه ګرانېده دا یو امتحان دی او په کې یو غټ کردار زموږ دی چې موږ د الله نه لرې شوي یو زموږ خپل هغه ضمیر موږ ملامته کوي خو دا خبره څوک یې راښکاره کوي او څوک یې نه راښکاره کوي چې د کوم انسان ضمیر ژوندی که نه ضمیر یو خو هغه چې ضمیر یې مړي او جدا خبره چې ضمیر ژوندی نو ضمیر هم انسان ملامته کوي چې ګورې ته هم ګورې ګډوډ یې مخکې ورځو کې ما دا نصیحت وکړو ملګرو ته چې موږ هر شی رالو ورته پوی په بچیانو باندې او په صدر باندې او په وزیر اعظم باندې اکثر دغه طریقه ده غلی وکړئ جي او دا جدا مسله د غلی کړې ده نه ده کړې دغه حساب کتاب د هغې دپاره خپلې اداري او د هغې دپاره آخرت هم شتي د الله عدالت هم شتي هلته به دوی هر څه پته لګي خو یو سوال دا دی چې آیا زموږ دا کوم عام خلک چې دوی غلاګانې نه کوي نه کوي غلاګانې که دومره غلاګانې روانې چې حیران به شي پلاني غلا وکړه تا غلا کړې ده وایه که نه ته چې مزدوري کې په دوکان کې ناستې تا د خپل مالک له چې د دوکه ورکړې ده که نه لږ ځان ته هم وګوره که نه ته چې کوم کمپنۍ کې کار کوې د هغو سره یې دوکې دړکې کړي دي که نه یې کړي ته حق خوړلی یې که نه د خور د رور د ګاونډي ظلم زیاتی خو دې نه دی کړی د چا ځمکه خو دې په دروغو قسمونو نه رانیولې که نه هسې خو دې پولې د خپل جیداد نه دی خوا کړي د نورو ځمکه خو دې پکې نه راټینګه کړي دا تپوسونه خو هم لږ د خپل ځان نه وکړئ که نه که صرف ډایرکټ نه وزیر اعظم او صدر راشه د پښتنو حالات وګوره چې دوی څنګه دي د ځمکو او د جیدادونو په باره کې د ځمکو د بل یو ملګري راته خبره وکړه چې زمونږ کلي کې یو کس باندې یو زنانه د جیداد فیصله کوله چې ته فیصله زمونږ دپاره وکړه چې زما د حق پکې ثابت شي نو د هغې دپاره یې منډې ووهلې بیا وروسته یو ملګرو ته یې خندل وایي څومره چې مې هغې له ثابته کړه دومره مې دې وواله بعض خلک داسې شتي موږ په ټولو باندې نه بدګماني نه کوو موږ خو شتي حقایق پټ کړمه که زما دا خبرې غلطې دي که زه چې راکمې ویم که داسې نه وي ما ته خامخا وایي داسې نه شتي اکثر ګوره داسې هم شتي په کومو مشرانو باندې چې جرګې کوي دقه مشرانو له په جیب کې روپۍ واچوي
او یا ورته وایي ستا به پکې حصه شي یا داسې شي یا دغه شي چې جرګې له راشي د اول نه ټوله خبره د هغه په طرف کوي داسې شتي که نشته بعض مشرانو تجارت جوړ کړی د دې نه د دې سپینو ډکو نه په ګیره کې او په ویښته کې د دې نه پیدا اخلي راشي وایي زما په ګیره کې خو سپین ویښته دي او زما په سر کې سپین ویښته دي نو خلک به راپسې راځي چې پلاني صیب او صیب که ته راشي د جرګه کې کښېنې راشه د دې موقع نه فایده واخله د خلکو مالونه وخوره په ظلم سره راشه د دې موقع نه فایده واخله کوم چې زموږ د خاندان دی هغوی سره مرسته کوه راشه د دې موقع نه فایده واخله کوم چې زورور دی هغه زورور که زموږ خپل دا حال دی دا کردار دی او بیا چغې دا ووو چې جج را فیصله غلطه وکړه قاضي فیصله غلطه وکړه ته په خپله چې وایي فیصلې کې تا حق بیان کړی دی په وړو وړو مسلو کې تا ظلم کړی پاتې لا غټې مسلې نو راشي زموږ دا معاشره وګوره څومره خلکو پردي حقونه خوړلي دي یو شی ګران شو که نه دا فایده نوم چې ما بیانوله ما پکې هغه ټیم کې دا فایده بیانول هلته به تفصیل وکړم یو شی ګران شو ولې تاجران مالونه نه پټوي چې بیا ولې وروسته ریټ زیات کړي کېږي داسې که نه کېږي مالونه پټوي په سټورونو کې بندوي په کلونو کلونو یې ساتي او چې کله بیا سیلاب راشي طوفان راشي غریبي راشي د الله د بندګانو ضرورت شي دا ظالم بیا د خلکو نه سرمنې اړوي او ریټ ګران شو ستا څه کردار دی کرونا بیماری راله په ټوله دنیا باندې مصیبت راغی کم ماسک چې په 15 روپۍ خرڅېږي راشه هغه په 100 روپۍ خرڅوه ځکه چې د خلکو ته ضرورت دی دا د کوم ځای ایمان دی دا د کوم ځای مسلماني ده زما او ستا به دا کرداري ملامته کوو به صرف مشران زموږ خپله مرضي ده که موږ هر څه کوو موږ ازاد یو خو ملامته کوو به مشران یو سینیټایزر چې لاس پې صفا کوي چې هغه به په 100 روپۍ میلاوېدو په ملک کې هغه ورسېدو 300 او 500 او 700 روپو ته یاره نشته د الله نه چې پته ولګېده په دې علاقه باندې سیلاب راغی دا خلک د دې علاقې نه نشي وتی لارې بندې شوې راشه اوس په دوی باندې د سامان ښه ګران کا خبره مې ټوله دې پرې راواغېسته بیا رانه خبره ښه اوږدي چې یو شی ګران شي یو شی ارزان شي دا خو د تقدیر فیصلې دي خو موږ به خپل کردار ته ګورو